د دغه غونډه په باره کې هغه خلاصه او لوبیلوباب چونکې دا د خوشحالۍ او د سرور فضا ده، د حریت، د ازادۍ د سایه او د چتر لاندې د اسلامي نظام سرتاسري افغانستان برای تطبیق نظام اسلامی همین اهداف همه شیوخ و عظام و شهدا و علماء کرام و ملت قابل الاحترام همین کشور همه سایر و تمام کشور امی اهداف ما شما داشتیم. لله الحمد اکنون با آن هدف رسیدیم. خصوصا 45 سال بالخصوص در 20 سال گذشته کشور مقدس ما شما همه ملت دو هدف داشتند. اولا اخراج تجاوزگران و کفار و یهود و هنود. خداوند کریم ما شما در آن هدف الله ما شما را رساند. فعلا عزیزان من کدام دوم هدف که داشتیم تطبیق نظام اسلامی بود.